د ژمي ساړه یوازې او یوازې فقیران په تکلیفوي. په ژمي کې خلک ګڼ شمېر وسایل کاروي تر څو له ژمي له سړو څخه ځان وژغوري. نو باید موږ او تاسو هم دا خپله وظیفه وګڼو، خپله دنده وګڼو، خپل انسانیت او مسلمانیت وګڼو، له هغه کورنیو سره مرسته وکړو چې هغه په ژمي کې څه نه لري. هغوی بېوزله دي، هغوی سرپناه نه لري، د هغوی لپاره د سوان توکي نشته دي. که نور هېڅ هم نشو کولی، یوازې او یوازې په کور کې چې داسې کالي وي، جمپر وي، بوټان وي چې هغه موږ نه استفاده کوو، د هغه څخه موږ کار نه اخلو، باید داسې کورنۍ ته ور تسلیم کړو چې هغوی یې نه لري. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي کله چې یو مسلمان د بل مسلمان څخه په دنیا کې یو تکلیف لري کړي، الله عز وجل به د دغه مسلمان څخه په ورځ د آخرت کې تکلیفونه لري کړي. السلام علیکم